أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد میاشتیزه غونډه کې ټولو قدرمنو مشرانو میلمنو ځوانانو ته ستړي مشي په خیر علي. نن چې کومه میاشتیزه غونډه ده لومبي نشست کې لومبۍ برخه کې محترم ممر شفق صاحب په خوشحال او اقبال عنوان لاندې د دې لیک به مونږ ورو دویمه برخه کې به ترنمي مشاعره وي آزاده مشاعره د شعرونه وي پکې د دې میاشتیزې غونډې صدارت د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن محترم سید محمود احمد صاحب کوي او موږ سره په نننۍ غونډه کې په اول ځل باندې ځوان اعلی تعلیم یافته ډېر تکړه وکیل چې ډېر زیات خدمت کوي خصوصا د پښتنو په پنډۍ کې محترم اعتزاز ایډوکیټ هغه په لومبي ځل باندې راغلي موږ ورته ستړي مشي وایو او زموږ خصوصي میلمه یې د دې ناست دی او توبهګار خټک هم راغی ده ته هم ستړي مشي وایو نور ټول ځوانان راغلي دي مشکور یو چې دي په هر یو اجلاس کې اوس راځي او ګډون کوي. لومبۍ نشست به شروع کوو وخت ناوخته شوی دی چې دویم نشست ته ازادې مشاعرې ته جوړ کړي ازادې مشاعرې طرف ته ورځو. مقام یې هیلې د امید په ویړ اسمان الوزي سهار چې پاسي د خیالي نیلي وزر یې نه وي وکړي واده راځم ما په انتظار پرېږدي ناتر یار داغلی زړه مې په انګار پرېږدي نن ته کلي ته وړو نه یې تپوس کړو ایا دلته کې راځي د څه دپاره ډېر مننه. اخلی ازار له جنګ ستړي نشو دا دنیا دار له جنګ ستړي نشو. ما سجدې د چا د مینې کړې عزیزه نه پوهېږم مستقرې په دیوار خورم پروت لکه په باغ کې د جنت یما خوب چې می وستا پر زنګان مورې جار دیشم د سرو سترګو کاته مورې وایم چې نر یم قسم وخورم چې نه ژاړم په خیال کې لاړ شم اکثر در پسې وژاړم او بیا به لاسونه مروړې ما پسې ارمان به کوې یوه ورځ را به شي زه لاس له دې دنیا به واخلم. څوک چې د سترګو ته دلبره پرېږدي لکه چې سیند ته له کمره پرېږدي څوک چې د سترګو ته دلبره پرېږدي. زه وسوسې ټولې په شا تمبوم زه په همت باندې باور ساتم که زما مرور یار دې په خوله نه کړو چې رانشي پسرلیا په جهان بیا دې دشت کې جلوهل سرګردان روان نن خراوره خدایا سو شیبې د باران زه د وختونو انتقام اخلم د وینو جام اخلم د زړه وطن راله دوه ټوټې کا بیا نشه شو کلونه تیر شو خو راویښ نه شوم. توقع صدر محفل سید محمود احمد صاحب ډېر ښکلي شعرونه موږ واورېده او اوس په اخر کې چې سړی دومره ښکلي څه واوري نو بیا هسې نثري خبرې بدلېږي خو شفق صاحب ډېر یو ښکلی مضمون واوره نو زه به په هغې باندې د هغې په تسلسل کې به دا ووایم چې غني خان وایي چې civilization is the surrender of man perfection into mass imperfection. اقبال د شرق او د غربو ټول پرسنالټیز سټډي کړي ټول تاریخ سټډي کړو هر یو قام سټډي کړو خو هغه ته امید صرف په افغان کې ښکارېده او په افغانیانو کې د امید ځکه چې د سر سړی به پکې کوت او یو هیرو به کوتو چې هغه ټول افغانیت په هغه کې راجبوي د هغه خوشحال منتخب کړو. اقبال د ټولې دنیا نه داسې معلومېدو چې دی مایوسه دی صرف د هغه نظر په افغانو
دا ځکه چې نور دنیا د تهذیب په زانګو کې زنګې ده او ابن خلدون وایي چې هر کله هغه بودوی او خضري زندګۍ سرکل چی د پاغو کې څه پاغو کې عصبیت څه ته وایي کرکه نفرت نه پاغو کې عصبیت دې ته وایي چې یو موټی یو ځای کېږي او هغه په دومره شدت باندې خپل کاس په مخه بیایي چې په هغې کې بیا او چې کله عصبیت ختمیږي نو قوم او ملت ختمیږي نو د هغه په افغان عصبیت ته سترګې وي نو په دې وجه د هغه هیرو چې دی خوشحال خان خټک یا نادرشاه د هغه او یا غازی امان الله خان ته وایي چې آوی تاتار من درهم و دینار من تیز تر گامزن منزل ما دور نیست د اقبال د ټول ملت او د ټول مظلوم انسانیت درد په زړه کې و نو هغه دا توقع د افغانیانو نه کوله اوس هم ما تخکاری چې دنیا په تاریخ باندې موږ نظر دغه کو خو اگر چې موږ اوس هم ټوټو یو مظلومان یو زموږ وینې بهیږي لیکن بیا هم د دنیا سترګې چې دی نه موږ ته دي او که کله موږ متحد شو نو شاید چې موږ ټول دنیا بدله کړو ستاسو د ټولو راتګ زیاته بنه ده په دې توقع چې دغه شان ریګولر به راځي دعا اوس په دعا وکړو چې خدای پاک کوم مرحومین دي چې هغو له بهتر جنتونه ورکړي زموږ نه لاړو خو د هغو یاد به موږ ته دغه شاني او زموږ سره روحاني طور زموږ سره دي او کوم مشران چې زموږ خالد خان او ابن لبید صاحب بیماران دي نو د هغو ډېر زیات کنټریبیوشن دی خدای دې وکړي چې هغه له صحت کامله عاجله هغو له الله تعالی ورکړي چې بیا راشي دا خدمت د هغو په دغه باندې مهرباني